لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت کلپونا دی مکا و خوبونا لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت کلپونا دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پښتانه کړی ده چې دا ارمان لرم چې جناب محمد صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم په خوب ووینم، نو داسې هغه ذکر یو شی راوښیه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک زه په خوب ووینم. محترمه د ابوالقاسم سبکي رحمت الله علیه مبارک یو روایت ذکر کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي چا پر ما باندې داسې درود ووایي چې اللهم صل علی روح محمد فی الارواح وعلى جسده فی الاجساد وعلى قبره فی القبور. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي رآني فی منامه، ما به په خوب کې وویني، او که چا زه په خوب کې ولیدلم په ورځ قیامت به مې وویني. په ورځ قیامت که چا زه ولیدلم رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زه به شفاعت وکړم، او هغه چا چې ما شفاعت وکړي د هغه جسد به پر دوزخ باندې حرام وي. او دغه رنګه امام یافعي رحمت الله علیه مبارک وایي من اراد ان یراه صلی الله علیه وسلم، که څوک غواړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په خوب وویني نو د جمعې په شپه باندې دې غسل وکړي په اول د میاشتې کې، یعنې د میاشتې په اوله جمعه کې، بیا دې د ماښام لمانځه څخه بعد 12 رکعته لمونځ وکړي. په هر رکعت کې د الحمدلله وروسته سورة مزمل تلاوت کړي. که چا هغه نه زده قل الله شریف دې ووایي، وروسته له سلامه دې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې 1000 واره درود ووایي، بیا دې په هغه اوداسه بیده سي، نو انشاءالله الرحمن رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په خوب وویني. داسې نورې اذکار او اوراد هم شته چې انشاءالله په وخت سره به بیا موږ ذکر کړو د فضایل درود په خپرونو کې. سعادة الدارین جلد اول صفحه 486 الفائدة الرابعة والخامسة. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.